بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك رب العالمين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت اور رسالت پیغمبری ورکړه او حکم یې وکړ چې خلکو ته دین ورسوه. نو ما ویلو چې لومړی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بالغانو سرو کې مسلمان شو، بیا حضرت علي دا ورسره بالغانو کې زید بن حارثه په غلامانو کې، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ښځو کې لومړي مسلمانان شو. دا نبی علیہ السلام ته کولاو دا اسلام د دعوت حکم نو شوی و الله مدد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې مونږ کاو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی مولانا دواړه په مانځه ولاړو. ابو طالب سے ترو او د هغه یو زوی جعفر دی په لاره تېرېدل. نو چې ابو طالب وکتل چې رسول الله مبارک په مانځه ولاړ دی او علي ورسره دی، نو دا جعفر د علي صاحب ورور و. نو نبي علیه السلام د جعفر ته وایي جعفره وګوره که نه د تره زوی دې م ولاړ دی، ورور دې م ورسره ولاړ دی. او بیا ورته ابو طالب وایي وی جعفر یو کار وکړه، وی دا د تره زوی دی ډېر صالح دی او نیک انسان دی او دیني حق دی. ګورئ دیني حق په دې وجه ما ستا ورور علي ته م وایي چې ته یې ملګری شه، او تا ته م دا وایم ما پرېږده زما تپوس مه کوه، خو تا ته م دا وایم چې د ده ملګری شه، ده سره یو ځای شه، د ده تابع شه، دی به تا په ښه لاره بوځي، په خرابه لار به دې چپ بوللی. نو جعفر ابن ابي طالب د ابو طالب زوی د علي صاحب ورور او د حضور پاک د تره زوی دی ورغې د رسول الله مبارک په لاس باندې بیعت وکړو او خدای پاک مسلمان کړ. سړی حیران شي. علي صاحب هم د څه په وینا مسلمان شوی، خپله جذبه یې وه، ورته پته وه چې رسول الله مبارک رښتونی پیغمبر دی. ماشوم به حضور پاک سره لوی شوی او تېره جمعه مې درته قصه کړې ده، لیکن ده ورته ویې ورځه دې بل دوی ته مو یې ورځه خپله اسلام ته نصیب کړو. د ده څه حالات دي بیا بل وخت به درته ووایم انشاءالله العظیم. نو د ابو طالب دویم دی جعفر، دا الله پاک مسلمانان شو. یو بل کس دی عفیف کندي، دی وایي چې رضی الله عنه عفیف کندي دی وایي زه د مینا په میدان کې روان وم او حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک سره. وایي چې مې وکتل نو نبي علیه السلام مبارک په مانځه ولاړ، یو ورسره علي دی، یو ورسره زید بن حارثه دی، یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا هم ورسره ولاړ دي په مانځه. عفیف کندي وایي ما حضرت عباس هغه وخت ولا عباس مسلمان شوی نه و. ما عباس ته وایي چې عباسه دا څه مسله ده، دا دوی څه کوي، دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې. وی عباس راته وایي چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم، او هغه وایي چې ما د الله پیغمبري را کړې ده، نبوت ما له الله نبوت او پیغمبري را کړې ده، او زه د خدای رسول یم او په یو کوچه کښېنې، او چې دا کوم ورسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علي، دی ملګری دی. دا بل هلک چې وینې زید بن حارثه دا د ممبرې دی، دی ملګری دی. او دا کومه ښځه چې ورسره ولاړه ده نو دی بیبي ده حضرت خدیجه. عفیفه نور نه پوهېږو، خو رواره مې وایي چې ما له الله پیغمبري را کړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی یم. عفیفه ته رواره مې پورې رښتونی دی. وایي چې عباس دا خبره وکړه
نظر النبي کریم صلی الله علیه وسلم تا میں عباس شرواره دے تو درشتونه ہوئے او صادق او امین هم دے ودری کا معلومات ته او خيار انسان هغه چې انسان معلومات واخلي وجوار رسول الله صلی الله علیه وسلم نے متفوض کو جرا تاسو څه کوي چې موږ الله عبادت کوو ریما او دوی چې تاسو مقصد څه دی چې د الله رسول من لار علی کړي چې خلکو ته نه غدا الله لارو کې او تاسین څه دی مې زما دیندار چې زما دا دعوت چې الله یو دی شریک نه لري دا هغه دعوت الله دې کله دې چې خلکو ته خپل دعوت ورسو الله یو دې هیڅ قسم شریک نه لري او چې دا څومره خلک دې کانو ګډ عبادت کوي نه پیدا رسول کې ونه تاوان الله یو دې مې چې دا خبره خو دې خيار ده زړه مرګري کېږم ایمان راو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا